وای بلبله وایه کنه تورګليه ځکه یو سلفي عکس وباسه کنه چې هغه انډیوالانو ته یې راولیږو پوه شو چې زموږ نه پند واخلي چې رانه شي ګوره دا غلطي هغوی ونه کړي خپل وطن کې درته یم چې لاسګاډی چړي بهتره دغه ځي نه بهتره درته یم والکه تورګليه وایم مور درنه جار شه سیمپیکس خو به واخلو چې خدای خبر چې هغه خپل خپلوان به وپېژني که نه دا موتانه څه شی جوړ شوی دی لږ زره خو ځان ته وګورو که نه مور درنه جار پرېږده چې زموږ نه پند واخلي که نه چې دا څنګه لاړه دا بېچارګان په څه حال ول او په څه حال شول ځه یو بله وباسه یاره د خیره سره دا خو مې راورسوله دا به دې مسافرخانې ته تسلیم کړم او بله خبره دا ده زنګ به ورته ووایي نیمې روپۍ به راته حواله کړه نیمې چې استانبول ته ورسېده بیا به یې راله راکړه د خیره سره انشاءالله نور خو چشتم نه دی ای د اکبر باچا لټان راځئ چې شی نشته دی راځئ پولیس موټر راغی ننوځه پسې راننوځه پولیس موټر راغی ننوځه چپ پولیس موټر چې تېر شو بیا پاڅېږو ښه چغ ده ګوره چې معمولي زګېرې راکړه دې غوږ نه دی وباسم په بل غوږ دی وباسم پوه شوې چپ زما په خیر موټر یې تېر شو دا ښه و چې ویې نه لیدو یعنې خواري به مو اوبه وړې وې په دوه خو ماسې هم زړه نه بدېږي دا خو د دستي ونیسي چې موږ ونه نیسي ځکه چې همدغه هم کاروبار دی پاڅه ګینې هملته ده اوس ختمومه زه راځه ټول اوس راسئ لاړ موټر تېر شو راسئ زه راځه دا سره روان خېجه هله خېجه که نه هغسې تا پسې به موږ د کې ووړو په دغه مزي ده زندګي کومه دا ګورې دا په دې ده زندګي کومه پاڅه کېنه نو پاڅه خطیان ته بزرګ کې رحم نه لري راځه دا اطاق دی راځئ دا پرده چوته ځای هر څه پکې دي راځئ زه تاسو له اوبه هم راوړم ورسئ تاسو پاس اطاق دغه ته مه ګوره دغه اخلی خوینه دلته کښېنئ تاسو زه اوبه راوړم دلته کښېنه دلته کښېنه داسې کار وکړئ تاسو کښېنئ زه راځم اوبه هم دله راوړم صحیح ده خبره داسې دی قاچاقبر کاکا ما ویلی مور درنه جار شه یو لږ زره د ډوډۍ بندوبست مونږ ته وکړه ته صبر وکړه ډوډۍ بندوبست ته هوټل ته به رانه ایستی صبر وکړه چې اوبه هم دله راوړم ګورم چې چای راوړم یې دله والکه توپونیه بلبله نو تا ته چا ویل چې مین شه ویم ځان دې خراب کړو او مونږ دې ستړی ستومانه کړو مور درنه جار شه زه خو نور نشم تللی ودرېږه چې دې نه بعد څه شی کېږي بلبله مور درنه جار شه دا چې مونږ دا سمه لار پوښي او په دې کبور چې روان یو که نه دا ټول ستا دی او اوس یې که خیر شاګرد ولاړه خیر ډوډۍ به راوړي که نه ډوډۍ به راوړي اوس ډېر مزل وکړم هسې بلبله وایه که نه توریه جراب یې وګوره دا دوایان یې وګوره هغه به هم ډېر قاچاقبر راغلي که نه دا وګوره قاچاقبر نه دي راغلي تورګليه وږی یم زه کار نه کوي وږی یم خدای که مې دا معده کار کوي بس یې که داسې نه نور روان شو که خیر زه به په لاره مړ یم او چې مړ شوم که نه به ډایرکټ کوم نو هلته وادي او بابا زمونږ په طبع کې دي
قشنګ فلان نو پوه شوې هلکه تورګليه ادې او بابا به زمونږ په تبه وي ادې او بابا بچو چپ راغله اوبه وڅښئ لږه لږه اسکا بجېدنه ورکړه بس دی دلته ستاسو 4-5 ورځې دي په همدې یو لوټه ګزاره وکړئ وڅښه ټولې را په تویې کړې په دغه یې وڅښه دې خولې به یې بس دی نورې مه څښه بس ډوډۍ به راځي که نه ډوډۍ ګوره ډوډۍ موډۍ نشته دومره ډوډۍ وه چې ما وخوړه ما دغه اوبو باندې صرف ګزاره کړئ تاسو ته چا وي چې دلته ډوډۍ دي وچه ډوډۍ به ځان سره راوړې وچه څه کې هغه دلته منګکان بېچارهګان د ولږې مړه شو تا سره د وچې ډوډۍ نه پاتې کېږي چې دسته کې ډوډۍ ته زما خبره بیخي تاسو تاثیر نه کا زه درته یم لږه ډوډۍ وه ما وخوړه چپ داسې کار دی چې موبایل در کوم کورو ته زنګونه ووایې او پیسې چې ما ته حواله کا پوه شوې داسې حساب ده چې مونږ خو تر ځایه پورې ورسوو چې تا موږ پیسې درکړو مونږ دې په نیمۍ لارې کې پرېښي ځای ته ورسوم زما د دغه ځای پورې حد دی دې نه پله بیا بل چا ته تسلیموم پوه شوې ما ته نیمې پیسې هم دا اوس حواله کړه ورته وایه ها زنګ ورته ووه لمبر شته در سره ووه ها پرېږد دا بله درپسې وایم ورس زنګ ووه لمبر پکې وه چپ دادا پیسې راولېږه چې مړه یې کړو په خدای قرآن چې مړه یې کړو وای مه کوه وای دا ډوډۍ دا اوس ونه خوړه ډوډۍ مې چېرته خوړلې دروغ مه دا اوس پیسې راولېږه پیسې دا غوښه وریجې چا وخوړه پیسې راولېږه بس په رسولي وو پوه شوې که نه رسولي وو پیسې راولېږه دغه شان دی پیسې نشته دادا مړې کړه ما چپ تا نه زه خبر یم ټیکټر لرې ځمکه لرې ورته هغه خرڅه کړه پرېږده ته ورته زنګ وه ها ووه لمبر در پکې وه السلام علیکم ادې وای به مور درنه جار شه مونږ رسېدلي یو له خیره آفرین دغه شان خبرې کړه مه کوه ښه بس الله دې خوشحال پیسې ورته وایه نه یو رسېدلی ادې دا اوس ته بلبل ادې ته ووایه زمونږ کور ته ملاړ شي ورته دادا ته مې ووایه ورته تورګوټ پلار ته ووایه ورته چې پیسې درته راولېږي ورته یې غوښه وریجه مو خوړم دا اوس پیسې بندوبست وکړه دې دلته چې دی وضعیت زموږ ډېر خراب دی مور درنه جار شه تره زه دومره کیسې زه چا سره نه اوږدم اورې خورې که مورې که ادې سبا مازدیګره پورې چې د دې دوو نفرو پیسې تاسو حواله نه کړې په والله چې جستونه به در ولګم بس پوه شوې که نه در بدره چې دوی ته به دا پیسې موږ د کوم ځای نه راوړو بلبله خدای دې در بدره کړ بلبله چپ چغې مو دا غاښونه در ماتوم چې اکبر کاکا ډوډۍ دې راوړو مور درنه جار ډوډۍ دلته دومره ډوډۍ راځي چې مټې زما کږي ستاسو غم نه کږي پوه شوې چې کله هم پیسې حواله کړې هغې نه بعد به بیا ډوډۍ در کوم ته خو دومره ډېر سپی چې په دې کوټه کې اوچه ډوډۍ هم نشته پکې چپ تاسو هلته ډوډۍ خوراک له نه یې راغلی استئ تاسو قاچاق استئ قاچاق پوه شوې په قاچاقي لیر راغلی استئ او داسې کار دی چې زه موبایل در کوم نیم ساعت بعد زه در راځم چې پیسې نه وي حواله شوې بیا ستاسو خپل انجام ګورئ موبایل لرم زه نیم ساعت بعد راځم زه هلته بل اتاق له ځم هلکه تورګليه بلبله ویو قاچاقبر خو ویلی و چې تا ته پلونه درکوو چلونه درکوو خدای ورې که یو خبره ډوډۍ هم دې وخورې مور درنه جار شه یا لکه بلبله نو زما پلار خو تا ته بېختره ښه معلوم ده پوه شوې که نه خو سخت کمبخت سړی دغه چېرته خپل پټي خرڅوي زما لپاره پوه شوې که نه اوس ستا مور خو په تا باندې ډېر ګران ده پوه شوې که نه ته پې ډېر ګران یې ته مور ته ووایې پوه شوې که نه خیر ده زما مور ته دې ورشي ورته بس دادا ته وایي چې پټی خرڅ کړه زه ما ټیکټر دې خرڅ کړي پوه شوې پیسې راولېږه
نن ته زه خپله خبرې وکړم دا وګوره چې راته وګوره خدای خبر چې زه به څوک مړی یم بلبله او په خیال ته څوک یې مړ کړی دي ښخ کړي خو نه دي دا ورته په خپله ورته خبرې وکړه بلبله بلبله نو دیو بابا ته چې یې ووایم اوس هغې ته وویل دی ورته موږ ته نیم ساعت وخت راکړی پوه شوې مړه کوي ګوره مړي به هم در روان یې ګوره پوه شوې بیا به په سر ته ناست یې ووایې او وایې بیا به ارمانونه کوې پوه شوې او موږ به دلته تللي یو ادې ته داسې کار وکړه چې قاچاقبر دې کور ته لاړ شه او موږ خو چې دی دلته په دې اتاق کې غلو نیولي یو او په والو سربه دې درته وویل تورګل دې کور ته مې لاړ شه مور درنه جار شه او دا خو ځکه تورګلی وایي چې زما هغه ټکټر هم خرڅ کړه زما پټی هم خرڅ کړه خو پیسې راولېږه چې دا خلک وژني نه ورته ویې ته تورګل مور ته ورشه پوه شوې که نه پلار ډېر کنجوس سړی ته پوه شوې هغه پټي چېرته خرڅولی شي نه یې خرڅوي ورشه بس تورګلی کور ته ولاړ شه بس یو اواز ورته ورکړه او ته موږ پوښتنه مه کوه موږ پسې مه ګرځه چې موږ چېرته یې ورته ورته ووایه ورته نیم ساعت موږ ژوندي یو ګوره پاتې نیم ساعت به موږ مړه یو ګوره پوه شوې که نه داسې ورته ووایه ورته او مور درنه جار شه نور پوښتنې موږ نه مه کوه یو ساعت نیم ساعت به موږ نه یو یا به نه یو موږ پسې مه ګرځه زر پیسې راولېږه ماته راشه ادې اورې بس موږ شل دقیقې ژوندي یو پوه شوې که نه دې شل دقیقو کې موږ ته دا اواز راکړه پوه شوې که نه بس مړه به وي پوه شوې که نه او زما ادې ته ورشه پوه شوې ورته تورګل باندې سلام ویلې ورته نیم ساعته ته ژوندی ده پوه شوې که نه موږ ته نیم ساعت وخت راکړی غلو چې پیسې راولېږي هغه نه کړه بس به مړه باسئ ختم باسئ بس ادې خدای په امان راغله ادې غله راغله بس ولکه تورګله نور پسې مه ګرځه کله مور درنه جار شه پرېږده سړیه تاسو ته خو په بله طریقه نه راغواړي پیسې پوه شوې خو اوس در سره زه په یو تخنیک کړم په خپله به یې راغواړې دا ګورې اوس درنه ګوته غوڅوم ګوته چپ شل دقیقې نشته داسې زه چې هله یو له وخت ورکوم ما باندې به کلونه دلته وځي اوس ویډیو چالانوم ګوته راته ونیسه ګوته راته ونیسه ګوته ونیسه ګوته ونیسه دا ګوره ګوتې غوڅومه پیسې را لګوې که نه ګوره ګوته ونیسه ګوته ونیسه ګوته ونیسه زما لاس اوس به یې خپله راولګي دا ویډیو زه ورولګم اوس به یې خپله راولګي پاڅه پاڅه داسې کار دی پاڅه 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 لاس مه دغه تاسو ته نه دی تاسو مو چې دغه شان غوږونه غونج نه کړم بل رقم پیسې مونږ ته څوک نه راحواله کوي او چې تاسو کله خارج ته لاړ شئ او د پارکونو کې ګرځئ ټیک ټاکونه جوړوئ خپل عزت درته نه معلوم پردي عزتونو ته ګورئ ټیک ټاکونه ورسره جوړوئ هغه وخت کې خو پلار او مور نه یې درېد که نه چې ته دغه ځایونه پورې پتلونونه اچولي پوه شوې ستاسو پیسې حواله شو ما ته تاسو زه ستاسو پیسې حواله شوې اوس کس راځي تاسو وړي زما نه نور خلاص شوئ صحیح ده پوه شوې